دا امریکی سائنسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادۍ اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکای په خبره ډېر زر ایمان راوړي کله بل چا په خبره ایمان وی او کني خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطی او یو ته خی چوغره کنه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کالو تاسو وایي چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نګي شوی چې ګنې امریکای ویل نو زمونږ او داغي د وینا منس کې تصادم راغ د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سیواډو بل چاته معلوم امریکا خو امریکا د چې داغه نکتم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه سلور کتابونه دي آسمانی تورات او انجیل او زبور او قران او تقریبا سل صحیفی دي آسمانی دا سلور کتاب او سل صحائف آسمانی نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په سلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا دا سه جوګتونه بغزم دوله کوس در تولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او غلای بوریږي او اسمان برا غورځيږي نن نیم ویلی بیګای ویلی چې باران بکیږي نن دې شین اسمان ته وګورئ دا خو فرضی جوګتونه دي دنیا یې ولي لہذا مسلمان قوم ته چره د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قران نه زیاته دي عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده په کوم تاریخ ته او رانیږي به په کوم تاریخ دا علم سوا د الله نه بل اچاته نشته او دا قران ویلي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سوا د الله نه چاته دانشته ان الله عنده علم الساعه د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل اچاته نشته یو آثار قیامت علامات د قیامت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي د جمعې ورځ اوس کم سن کې دا علم چاته نشته د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي دې ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دې ورځ ته جمعه ولې وایي نو د جمعې وجه ډېرې دي یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي جمع پکې لوی کیږي لیکن لوی وجه پکې دا هم ده چې دې ورځ ته جمعه څه کوي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي نو ورځ به د جمعې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مونږ د پر ډېر اهتمام وکړو غسل د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت لوی جمع تتلل دا احسن طریقہ او بهتر طریقہ او زیات ثواب اوس خدا دسه بدقسمت عمل چې کده دوه وخت جمعات تم د جمعې موس پکې کی کچرته یو نیم صف تم د جمعې موس پکې کی الک داول وای پس یاره پرېدای چل سده چل داده چې ستاو زما روح نګړي ستاو زما
منس کی انس نشتا. زه خو به ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق خو په ما ښه لګي که نه، په مونږ ښه نه لګي. بني آدم چې به بني آدم کته ډېر خوشاله ده. اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. تاسو وایي په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پېښور ته را رسېدی. هلکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدی؟ وی د عزیزانو د برکته. خو چې کوم کلي له به دمې له ستون شم سپي به راپسې شو نو په منډه به یې کړ. چې بل کلي له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو هغې به په منډه کړم نو په یو ساه مې را منډه والېده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. انسان نه خو انسانیت ووتو، بلکل سړیتوب ته ووتو، اخلاق ته ووتو، انس ته ووتو. تاسو دی جماعتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جماعت کې کیږي دی له ګوره دا خوار خلق دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ چې دی داسې جماعت لټای چې چرته تقریر نه کیږي. دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت لذي چې زر پکې مونږ کیږي نو ته زر ولې ځان وزګارې څه چل دی؟ د ملک غم دی در سره، د قوم غم دی در سره، د خدای غم دی در سره، د رسول غم دی در سره. سنډا دا ځان ولې زر وزګارې؟ سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. امبر سره میخې له زر ځان وزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته چې په شا دې کم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کیږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم؟ زر خو دې هغه سړی منځو کې او زر دې ځان وزګار کی که نه جي چې څه غم خو ورسره. رحمان بابا ته چا ووی راځه دلته ملا راغلی دی کی جلسه ده. هغه ورته څه چل دی؟ تقریر دی راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږونی سي ناسح غوندې اوزګار تا. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واعظ چې کوي دا ناسح دا اوزګار دی د اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار دی. چا سره خو د عشق غم که نه جي؟ چا سره خو دا غمي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسې د چې باروتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی. چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږونی ونو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې، ای الله ستا ما سره ډېره مینه ده. د په دروازه وټکوله چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف. کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې؟ کار دې څه دی؟ زه خو د ورځې ستا نوکره یم. بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه وزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت. اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې. زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا
هغه تم واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه داغه وجه ده چې ځنه خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلق سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو گدي کې نه شوقم کې مجران ضرورت سره وې دا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې سمره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه پلکار کوا بابا مرز من خاصه لیونی و ملنگان لیونو پسې لیونه به منډه وي او ملنگانو پسې ملنگان منډه خیال امراغه زارکش هر سړی مال دلتا نشی راشي او راځیم نه دی جمعه دا غوړ چې دی دا ټول پوره دي زکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي کړه بربنده خزه چې سوګزان سره ګرځي ادي جمعه تراتلش بربندی لونه چې درې منه بار بربندی ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نظم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قران پکار د ملک قانون سره ټوکی نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قران پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش وخای او دا وخای چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ تداو دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د لپاره اهلیت پکار تصنیف د لپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کال مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کال په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وه وخت یې چرته تیر کړی و
مرید د چاو تعلقات چا سره دا غز او دا دم کدی ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په لګول ما غته وې د خدای بنده بل صدر ته پلاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې ټول عمر می تیر شو بهدا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دین ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کو کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدل لکه د په کلام میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندې دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تورو بو کې د پیرنګانو د لاسه قید هغه وای چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوي شوی دی نن نظر کاله مخ کې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دی حل کړي لکه دې سړی چې حل کړي ته وګورئ کنه مونږه پښتانو ته وګوره کتاب ډمانو له په میراث کې ورکړي ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بمباجه شروع په ټپ وړاندې شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي دا خود شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دې سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بش یو غم د دې قوم نه سره و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورتی اوزی بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې طول عمر میں تیر شو بیہدا په زمانہ است زمان سروی او د ترکو یستانا اس میں حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑو پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا ډېر داد عشق خبره مکړه نادانا اوس منصور ته وته چا کافرو د سکویش مليانو په دار ولې اوخه جاو ولې یک یو خاص وجه وا ظرف کمزور ہے شیپ کې ډېر راغې ضبط یو نکړې شو چغه و یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام ته چورسی
استغراق فی الله رش بالکل محو شي د خدای په ذات. نو دې چې هر چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري، بل څه نه ښکاري. منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري. आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق. خلق ورونیو چې دا سوی وینل ځکه چې هر څه ورته راوینیو مړې کړ. اگر اسایم ان الحق چغوالی چې کوم رسای د تغاړه کې چو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغرا کوم قبر ته چې د کوزولو ا قبر نم ان الحق چغرا. شیخ شبلی رحمت الله علیه دا غوخ ډیر لوی بزرگ په خوانی بزرگان بچو او برشتیا بزرگان. دا اوس خو په تندر دیو لګي اوس په بیا څور پسې کېږم. بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي. قسم په خدای دی چې ولور شي زه چې جمعات کې ناستم ترون نه نوځي کترخ ګرم چې څه راوړ کنه. استاد سلام علیک ته ډېر په شوق راشه. استاد سلام علیکم جوړ خو چې لاس څنګه دی خی نور خیر دی او چې غوړ لاس په خیر کېنه. دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو. خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټه بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا. نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خین اس نه چې ما پسې ګور دغه شي یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع کا ته ګوره چې مال تا پسې منډه وای کنه دولت تا پسې منډه وای کنه یو یعنی تب وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان د څه وظیفه وکا چا د مالونو مالک ټول ستاشي. وظیفه د څه وکا مالونه ټول د چا دي د خدای دي. نو د مالونو مالک بستاشي. نو چې د مالونو مالک ستاسو ته به د مال ضرورت سي د څه وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف. دا وظیفه چې خلق زما تابیش آسان. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون. خلق بدر پس دا د تسخير وظایف د دنیا دراتلو وظایف د تسخير وظایف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه عاشق سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه. محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله. بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډیر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلینه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب شي. درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا تکي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نه کی زکه چې د مردار سره خلط شوم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خلا می خراب شو. اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالب ګیره زمانہ کې چې خلا می ټیکو او خیالات می ټیکو
سلور کرت ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل. اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري، غوګونه مم مرامتو باوري، بدن مو مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی. اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو دغه لپاره پاک وخت پکار، پاک خلق پکار، پاک ذهن پکار، پاک زړه پکار. زما عزیزان سوچ کوئ، فکر کوئ، دنیا ورانه ده، دنیا ورانه ده. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي، هیڅ نشته. څنګه نشته دا موجودات، دا ټول کائنات ورته هیڅ نشته. ولی چې سبب کم شی نشتېږي داغه نن تصور د نش جایز دی. سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سي شپه بسملې چې سار را پاسې هیڅ دنیا به یو میدان. نو کنن تصور د عدم، کل من علیها فان، کل من علیها فان، دا سچ ګوره دا به فناش. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې. نو کته نه وای چې هیڅ نشته، هیڅ مونږ سي هیڅ نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شو، سبا ودا وخت په دې ځمکه اړو ته موجود نه، وختي بیا خاخ کړي هیڅ نشته. نو چار کله ز څه شانم زما سه حیثیت نشتا، زما د ځان بچکولو سپاور نشتا، نو ما ته ناس په څه شي دی، زب غاور په څه يم چې زما ځان گیر شي ځان نشم خلاصوله، نو زب غرور په څه کو یا به بل څنګه خلاص کا. عزیزان قدرت چې سکه یا خکه. رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدې میوار ده هر چیشي په مایخانه، نو مایخانه شراب خانه ته وای، او دی وی چې زب شراب خانه ته زم مولاتو بو شیخای کې میڅونه. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې به تقلیدا سړی کمال ته نه رسي، به تقلیدا. لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی. سلور مذهب دي تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي. اب دغه خبره ده چې دې کې غوراو هاو مذهب په ټوله دنیا باندې ا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ. تقلید بد یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چیزي راهبر به پیدا کړي. راهبر یو مرشد کامل به پکار، مرشد کامل. رحمان بابا وایي چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه، اوس فصل دې میں وار دے هر چیشی په میخانه، اوس به مرشد نسم که میخانه کی وی. میخانه نه دا میخانه نه دا مراد، میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانه نه دی مراد. شراب بند هر شټل ملک د شراب ډیپو دی بند بند سم، جواری بند ټول ملک د جواری ډیپو دی. او غریبان پادیرو کې کوي او مالدار په کلبونو کې کوي. دا شاخه تاخه زامن چې دي د آرامیان زی دیرو کې جواری کوي، او دا سارب چې دي دوی په کلبونو کې کوي. خبره ده دا دمه ګډول بند خواران چې دي اجر تسریم ر یا ډاګه ورته ګوري، دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای. په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغش بدل ته په صدر کې درې ډمه په کلب کې غړې دي. صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو
او دلته مریدانو ډېر ډمې په کلب کې ګډولې یا لمراغي زما عزیزانو بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلک نه هغه ګناه راټینګول نه شي ناقبندي باندې غلطنګي چې پولیس ناقبندي وشي او پر روډونو باندې ولاړی او موټر او رشکې چک کوي چې لکه دا غل چرتهونه تختی غل خو وزر لري غل خو وزر وی پاوازي غل او ستا پولیس راټینګول بلدا چې ملک دار گناہ کنیکشن دی د بجلی د گری سټیشن نو ګورای دنیا لینونه تی وتی او د هر علاقې لین سره د گری سټیشن کنیکشن دی دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې گری سټیشن سره په دې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لری نه اشاره وداسي وشي زئی 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 الګا دا خطرناک وای دا نه دا ز پیژنې خو خود خبره ده جماعي ځان دا بکیږي څه دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي دا ملک خو بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چې دا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلاند خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ وې د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق اواله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر اورسه د حکیم ته وځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو سا आवाज درته وش وی بس مړ شو حل خو وی حل داده چې دا وګوره پردای چیلای دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چیلو بدا جرأت نشو کوله چې پردی بوټي وخوري اوس چې چیلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پردې بوټي نه خوري چې عمر بخپا شي عمر بخپا شي نن مون رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حدیث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي مولا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره او په پاکستان کې زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې
نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړې و او تر دیره پورې دوی په اوګه وړې و. د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دی دومره مینه و چې جنازه دی په اوګه کوله او زوی دی چې د په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره. خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي. او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توای چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي. خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سل ځای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کوم کټوتی چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و. که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه. سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېګا وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو کا چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډيږي کله پکې سکي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړي وي روټه چې تر څوم قبله اول آزاد کړي نه ترغه به مونږ روټه نه خورو په ټاپو کې نه په ټاپو. تاسو له په ملک ګډې د څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک جشن خیبرونه څنګه خوندر کوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونږ کړو هغه د یهودو په قبضه کې ده او تعالی کلبونه او ګډې ده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشی ټپوسان اخلي په 3 لک روپے قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لک روپے مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک. دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تاوي چې یو مولانا سي ویلي چې د دیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره اورده خوشحال شي مالدا سره دروغ دا دروغ ته پیمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستي دام لا کوم خوب لیدل دا څه یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه په جنت کې تاسو به جنت کې. ابل اورس چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نوې لوګي راوته قبر او لوګي ته راوته دغه خلک ورته درود شریف نو لوګي یو سړی په لاسم کې نو لوګي مدم ما لوګي پرېدا د خدای د قهرم انتها شوه دا د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي ته لوګي غلام بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه به دې نه ساري لا
لوګي راوړ لوګي څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اژدها ور سره پرتا نو د دې انسان اوګت خامار ور سره پرتا زموږ استاد داغه دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنستو کلی ته وړو د ترمزاجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغله او تک سور ګلاب دې سپېګمو ته ولا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز داده چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندې دی لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه ورزا ټانګه کې کېنولې د ادیره ته بوتله په دې مخ ورته لاس راوخ کو وی ګوره د ادیره ته اوس چې ادیره ته کتلې دي هر قبر د اور تنور دی او د لمبې ته روي بیا راوسته دی یو جمعه ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعه کې چې ګوري کل هم سپي خرونه میلوګان بيزوګان دا ولاړ دي بس بس بیا ولا راسور کړ فلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زې سکړم که ظاهر مې د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوې د سپي پشان د سپي پشان نو د ظاهر شاک صورت کې د بنی آدم د حقیقت کې دا سپې نه ده سپین تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته کنه خر ترستو نه د زور کا او دانه چې مخ کې لاش ابرستو زور تی مخ کې زور کا ابرست مونږ کې دانشته تو ورته خای چې لکه دا کنده د پکې ورغورځو کې دی و چې پکې ازانه چو دا ده کنه د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېر وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجه و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتې دو وجه هغه دا ده ورازه چې درته وخه راوسته خنزیر یو خزه خنزیر ده سلور پنځه نران یو نر خنزیر خزه خنزیر